أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. اوس دغه آیتونو کې الله جل جلاله درنګ دینه لوند کوم آیت ته دویم الله جل جلاله دې ورثه او حصے بیانوي. دینه مخکې بیان شول چې الله پاک د رجالو د فرهم او د نساو د فرهم خپل حصے تعین کړه مقرر کړي دي. نو څومره حصے دي اجمالاً زه د هغې اول بیان کوم. که چېرته پلور مړ شي نو دی چې دي دی اولاد پرېږدي، نرینا هم وي ښځینه هم وي، نو د دغې ضابطه دا لذکر مثل حظ الانثیین چې نرینا ته به چې دوې ښځینه ته کومه حصه میلاویږي نو یو نر ته به د دوې ښځینه په برابر میلاویږي. یعنی مثلا یو بچای ده او دوې بچی دي، 1,00,000 روپۍ پوتې شولې، نو په دې کښې اوس 50,000 دا به صرف د یو زوی شي او د 50,000 دا به د دوې بچی باندې تقسیم شي 25. خو که چېرته داسې صورت و چې صرف اور صرف ښځې بچی وي، نرینا بچي پکې نه و، د ښځې بچی دوې وې یا د دوې نه زیاتې وې، نو بیا به دغه مال چې دي دا په 3 حصې باندې تقسیم شي. 2 حصې دا به د بچوی باندې تقسیمیږي، ښځینه بچی باندې، د یوه حصه چې دو دا به نوره کوم ورثه چې هغې ته میلاویږي. مثلا 90,000 روپۍ دي، 60,000 دا ثلثان دي، د 2 حصې دي، دا به په د ښځینه بچوی تقسیم شي. د 30,000 چې اوس کوم نوره ورثه دي نو دا به هغې ته تقسیمیږي. که چېرته داسې صورت و چې صرف اور صرف د پلوره یوه لور وه، نرینا زمن یې نه و، نوره خواند یې نه وي، دا یک یوه لور یې وه، نو بیا به په د کل میراث کې ورته نصف نیم دا به د دغې لور شي. کمزکې هم وي که په نغدې پیسې، زه خو صرف تاسو د نغدې خبره کوم. نو څومره مال چې ده که هغه جایداد ده که هغه نقدیات دي نصف به دا د لور وي او د نوره نیمه چې دو نیمه حصه دا به د نوره رشته دار وي. مثلا مړي ورونه وغیره وغیره، ترونه یې څوک وو. او که چېرته نو دا خو د اولاد والا حصه بیان شوه، د نرینا هم د ښځینه هم، نرینا یو یا دوې وې، صرف او صرف ښځینه وې، د حصه بیان شوه. که چېرته دا صورت و چې سړی مړ شو او د اده زمن هم دي، نرینا یې دي ښځینه یې دي او مور پلور یې هم پوتې شل، زوی پیله مړ شو، نو اوس مور ته به هم په دې کې 6 حصه میلاویږي، پلور ته به هم 6 حصه میلاویږي. دا نوره چې دي دا به په دا لوڼې او زمنې تقسیم شي.
یعنی مور پلور پکې محروم نه وي، د پلور هم شپېږمه حصایي، د مور هم شپېږمه حصایي. او که چېرته دا صورت و چې سړی مړ شو اولاد یې نشته ده، اوس صرف اور صرف مور او پلور یې پوتې شه، نو اوس په دغه مال په 3 حصې تقسیم شي. 3مه حصه دا به د مور شي، ثلث ورته یي، او د 2 حصې دا به د پلور شي. نور هڅوک شته نه ده، ځکه چې خو لونه زمن یې شته نه ده، صرف مور پلور یې پوتې دي، نو بیا نږدې رشته دار اوس ورثه دا مړي ته مور پلور دي، لہذا نور څوک حصه اوس نشي وړایم. خو که چېرته دا صورت و چې د دغې مړي خپل زمن نشته، نه لونه نه زمنه، مور پلور یې دي او ورونه یې دي، نو چې پلور موجود وي بیا د دغې مړي ورونه ایته حصه نه ملوي. البته د دغې ورونې د وجې نه مور ته نقصان په میراث کې ورسېده، چې کله دغه ورونه یې نه و د مړي، نو بیا د مور حصه هغه 3مه وه، مال په 3 حصې تقسیم شو، 2 حصې د پلور، 3مه حصه د مور. دا چې کله ورونه یې نه و، اوس چې کله ورونه یې شته ده، لونه زمن نشته ده، نو بیا د مور حصه دا به 6مه شي، او د نوره 15 حصې دغه به د پلور شي، او ورونه هم د پلور د وجې نه میراث نشي وړای. نو الله پاک په دې بیان کې بیا د خاوند او د بیبي د هغې خپل په بل آیت کې بیان ده. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم الله پاک تستا حکم کوي، یوصیکم وصیت مضبوط او پختہ حکم توی شي. الله جل جلاله تستا حکم کوي فی اولادکم په میراث د اولاد د تاسو کې، للذکر مثل حظ الانثیین ورکولی بشي مذکر ته د دوی نه مثلو په مثل د حظ الانثیین د حصې د 2 مؤنثاتو 2 ښځینهو. ای مثال مې ته بیان کړ. فإن كن نساء کچرته دا اولاد یې نساء فقط صرف اور صرف ښځینه وې، نرینه پکې نه وو، فوق اثنتین 2 یا په 2 باندې پوسوي، فلهن ثلث ما ترک، نو بیا به هغې ته په میراث کې 2 ثلثه میلویږي. مالو په 3 حصې شي، نو 2 حصې دا به د بچی شي، او د 3م ثلث دا به د نورې ورثه. نو فلهن دوی د پوره به د دغې ښځینه بچوی د پوره ثلثه 2 حصې ما د هغې 2 ثلثونه ما د هغې ترکه چې کوم مال پرې شي میت. وان کانت واحدة کچرته دغه بچی یې یوه وه، فلها النصف، نو د دې دپاره به نصف میراث وي. ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، او د مور پلور د میت دپاره به لکل واحد د هر یو دپاره به منهما د دوی دواونه السدس 6مه حصه وي. دا نه چې د 6مه په دوی کې تقسیمیږي، نه، 6مه به د پلور وي، 6مه به د مور وي. مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښی وي، ان کان له ولد کچېرته د دغې میت دپاره ولد اولاد وي، نرینه وي که ښځینه وي. فإن لم يكن له ولد کچېرته دغې میت دپاره اولاد نه و، وورثه ابواه، او وارث جوړ شه د یعنې مال میراث کې ونوړه د ده نه ابواه مور پلور صرف اولاد نشته. اوس فلأمه الثلث، نو د مور د دغې میت دپاره به ثلث 3مه حصه وي، وبقیه للاب، دا به دپاره د اب شي. فإن کان له اخوة کچېرته و د دغې میت دپاره اخوة ورونه یا اخوات خواندې وې، یو و 2 و ډېر و، نو اوس دغه خواندې ورونه په خپله د میت نه حصه نه وړي، خو چې پلور موجود وي، نو البته مور ته نقصان ورفلی. فلأمه السدس، نو د مور د دغې میت دپاره به السدس 6مه حصه وي. خدا به کله الله فرمایي من بعد وصیت یوصي بها او دین. میراث الله پاک په دغې باب کې هر آیت کې په زوی باندې چې کله حصه ذکر کوي پسې ویي چې من بعد وصیت یوصي بها او دین، بعد د وصیت نه چې وصیت کړی په ده باندې دغې میت او دین، یا بعد د ادا کولو د قرضې نه. نو موږ بله ورځ هم ویلي چې ګوره چې کله سړی مړ شي، نو د ده په مال کې به داسې نه چې ډایرکټ بس تقسیموه،
بلکې اول د به تجهیز او تکفین وشي. دلته کې الحمدلله دغه خبرې نشته ده چې یاره قبر دې پره کسان وي ته نه سچوی کندي مځکه وي ته وخوله. داسې زویونه شته ده چې باقاعده قبر دې پره به خپله مځکه وخولې، کندنې دې پره به خپله وخولې، او دارنګې دفن کولو دې پره خپله به وخولې. نو په دغه تکفین یعنی کفن ورکولو، تدفین په شخولو چې څومره خرچار درومي، اول به د دغې د میت د مال نه دا ادا شي. دویمه درجه کې اوس وصیت ته چې د کوم وصیت کړه ده نو وصیت هم اب په ثلث مال کیږي ده. او په دریمه درجه کې په ده باندې چې کومې قرضې دي اب ادا کوی شي. اوس دغې نه بعد که چېرته مال پتې شوه ده نو دا به بیا د ورثاو په منځ کې تقسیمیږي. نو الله فرمایي چې من بعد وصیت یوصي بها دین، بعد وصیت نه یوصي چې وصیت یې کړی بها په دا وصیت باندې او دین یا د ادا کولو د قرضې نه بعد آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، پلارونه دې توسې و ابناؤکم او زمن دې توسې لا تدرون تسته پته نشته ایهم چې کوم یو په دوی کې اقربو زیات نږدې ده لکم تسته نفعا د نفع په اعتبار سره. څوک ته چې دا په ذهن کې درولي چې د دغې ته یې دومره حساب ویلې ورکړه، دغې ته یې دومره ویلې ورکړه، هلای چې دا د مو چار دو تسته هېڅ پته نشته چې مور زیات ته نږدېدو نفع په اعتبار سره که پلور او که زویه نو بس دا د مو حصې دې مو معینې کړې فریضة من الله، دا د الله جل جلاله مقرر کړی شوي فریضه دو. ان الله کان علیما حکیما، بشک د الله جل جلاله علیم ذات او د حکمت والا ذات. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اوس الله جل جلاله دې خاوند حساب یې ښځه یې مړه شوله نو د دغې ښځې نه که د دغې سړي اولاد نه و نو بیا خاوند ته به د دې ښځې نصف میراث میلویږي، نیم. او دا نیم چې دا به نوره ورثه د دغې ښځې چې دي مثلا پلور یې دا وغیره ورونه دي څه دي او که چېرته اولاد یې شته ده د دغې خاوند نه و یا دغې ښځې مخکې د چا بل چې سره نکاح کړی و د هغه نه و اولاد نو بیا د خاوند حصه اوس بیا کمه شوله، څلرمې ته راغلله، څلرمه حسابي شي. پهله نیمه وه اوس څلرمه حصې ته. لکه اوس مثلا 1 لاک په 1 لاک کې مثلا پهله 50,000 وې، اوس چې اولاد یې روغ نو اوس څلرمه حصه شوله 25,000 ته وینه وړلې. او هر چې ښځینا دي نو خاوند مړ شو اوس په ښځه به څومره میراث وینه وړي. که چېرته اولاد یې نه وي د دغې خاوند نو دې نه یا نشته یا مثلا د بلې ښځې نه یې نشته ده سره اولاد شته نه ده نو دغه ښځه به اوس څلرمه حصه وړي. او که چېرته اولاد یې و نو بیا د ښځې څومره 9مه حصه ده. او ښځه که یوه وي او که دوې وي که درې وي که څلور وي حساب به دغه څلرمه یا 8مه. نو که یوه دو څلرمه دو یا 8مه نو دا د یوې ښځې شوله. او که دوې دي مثلا حساب به دغه څلرمه یا 8مه نو دا به بیا د دغې دوې په منځ کې خپله تقسیمیږي. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، تاسو دې پوره به نصف ما د هغې مال نه ترک چې پرېږدئ ازواجکم بیبیونه دې تاسې ان لم یکن لهن ولد، که چېرته نه وي د دوی لره ولد اولاد منکم او من غیرکم، یا تاسو نه علاوه نور چا نه اولاد یې نه وي بیا به نصف وي. فإن كان لهن ولد، که چېرته وي د دوی لره ولد اولاد فلکم الربع، نو تاسې دې پوره به څلرمه حصه وي مما ترکنا د هغې مال نه ترکنا چې پرېږدئ دغه ښځینه من بعد وصیت یوصي بها او دین، بعد وصیت نه یوصي نه چې دوی وصیت کړی بها په دغه وصیت سره او دینین یا د قرضې ادا کولو نه بعد. ولهن الربع مما ترکتم، او د دغې بیبیونو د پوره به الربع څلرمه حصه وي مما د هغه مال نه ترکتم چې کوم تاسې پرېږدوئ ان لم یکن لکم ولد، که چېرته نه وي د تاسې د پوره اولاد. فإن كان لكم ولد، که چېرې تاسې لره اولاد وي فلهن الثمن، نو د دوی دې پوره به الثمن 8مه حصه وي مما ترکتم د هغې مال نه ترکتم تاسې پرېږدوئ. نو بیا الله خبره کوي من بعد وصیت یوصي توصون بها، چې د وصیت نه بعد یا د قرضې نه، ځکه چې عموما خلک بیا په میراث کې قرضې مرضې دې پروا نه سوتي، که پلور وصیت کوي ها نه یې چې مړه دماغ یې خروب تي
چې ته چې یو کاسو نو مړې دا د سبق ناس لږ مشکل غونې داسې واقعیا مکه چې کله پکې بیا ملګري خوشحال وي او چې کله مسلې چې بیانې بیا ملګري سټونه ګرایي مشکل غوندې شي کنه مسلې خو مشکلي نو یو هغه مړې ده زمان یې راغوښتم چې بچوالی روشوي څه کرزي مرزي دي هغه دې ته شیان او ولیکو پین او کاغذ راخلوی نو پین کاغذ یې راخوستم نو ویته چې بچای مثلا دا وکار دا چې په دې باندې مې داسې 100,000 روپۍ دي ولیکل په د کرامت باندې مې داسې 10,000 روپۍ دي خوشحال شو چې اخر دا خو نور زیاتی پکې روزي لګیا دي بیا کوي چې شاوي چې د الف نور چې مثلا هغه داسې 50,000 روپۍ په مو باندې وي او خو ادوي په کسانو باندې ډېرېدلې وی چې یاره 50,000 مې داسې د هغه دیر باندې الف نور او 50,000 د افتاب ګول دیر باندې نه یو بل ته کې چې علي ورور وی چې بل ازمه په جماعت کې مولوی صاحب نه مسلار ویدله چې کله وی چې د سړی اخیری ټیم شي کنه د ځنکدن ټیم شي بیا دې ټیم کې چې عقل پیر شي دماغ یې چار پرېږ دی چې نور مې چې دماغ وی چې ګاډ واټ شول چې پین کاغذ کښېږ دا وی چې څه ونه لیکې بهر حال دا بله مسله و ان کان رجل یورث کلاله نو دا ځان ته بیا الحکم د دې بغیر